ګوره طالبانو که سړی له خپلې ښځې سره یو څوک په زنا باندې ګیر کړي وژلې ورته روا دي که ناروا دي نو طالبانو یو قضاءن ده یو دیانتن ده قضاءن ورته ناروا ده طالبانو که مړ دې که دا سړی او تا شاهد نه درلوده ته پې قصاصېږي اما دیانتن طالبانو ته د الله په مابین کې څوک نه یې خلاص بیا خو دا هلته طالبانو چې په زنا یې ګیر کې د زنا په حالت لګیا وي او که دغسې سره یو ځای ناست ول یا دروازه بنده کړې وله نور زنا حالت نه و ګیر دې کړل طالبانو دلته بیا دیانتن هم وزن ناروا دي پوه سړی په خبر دا به اهله و غیره دون سلطان د دې مطلب دا د طالبانو یو سړی د دې باب مقصد داسې ده آیا یو سړی کولی شي طالبانو چې خپله ښځه باندې حد جاري کړي بدون د دې نه چې باچا اجازه ورته وکړي یا یو سړی خپله مینځ او خپل غلام باندې حد جاري کړي بغیر له دې نه چې باچا ورته ووایي جایز ده که نه ده جایز طالبانو د دې دا مقصد یعنی طالبانو د دې مطلب دا ده که څوک تعریض په هغه باندې وکړي څه ورته یو چا متهم په زنا باندې تعریضن وکړي دا هم حد قذف ده که نه ده طالبانو یو ګورئ حد ده یو تعذیر ده حد هغه ته وایي چې شرع طرف نه هغه پکې راغلی وي تعذیر دې ته وایي هغه چې حد د شرع طرف نه په دغه ګناهونو کې اندازه نه وي راغلي دي وهلو نو دا بیا قاضي ته سپارل سوی ده چې قاضي څومره دورې ورته مقررې کړي هغومره دې وهل سي خو یوه مسله ده طالبانو چې څلوېښتو ته به نه رسېږي ځکه څلوېښت د حد اندازه ده څلوېښتو ته به یې رسوي نه مطلب دا ده طالبانو وروسته کتاب الوظایف ته سړی طعام واخلي په اټکل باندې نو خرڅوای نه سي بیرته تر څو پورې چې تر څو پورې انتقال ونه کړي چې قبض ده بیا وروسته طالبانو دې مسله باندې هلته بحث کوو حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم الله باب من اظهر الفاحشه من اظهر که څه ظاهر که فاحشه واللطخ لطخ دا معنی طالبانو یو څوک دی وروویسته په یو بد باندې او یعنی د دې مطلب دا ده که یو څوک ته متهم کې په زنا باندې وایي دا کار یې کړی یا دا ناروا یې کړی یو څوک دې پې وویسته په یو ناروا په هغه باندې تر څو حد نسته ده چې تر څو په بیانه پې ثابت نه کړي دغسې یو چا ته ویلي تا زنا کړې تا دا لواطات کړی تا دا تر څو په دې باندې حد نه لازمیږي تر څو پورې چې څوک نه سي تر څو بیانه نه وي باب قصف العبيد تښتېدل په ورځ د جنګ باندې له جنګ نه باب قصف العبيد یعنی متهم کول د غلامانو که څوک طالبانو غلام خپل یا پردی غلام متهم به زنا کی دې کې حد نشته طالبانو حد قذف دې کې نشته علما وایي چې دا باب هغه څه ورته وایي تکرار سو دغسې مخکې یو باب تیر سو طالبانو باب من امر غیر الامام باقامه الحد او دلته سو دلته طالبانو علامه زکریا رحمه الله او علامه نورشاه کشمیری سی وی تکرار نه ده هغه باب کې داسې معلومیږي آیا باچا د حق هغه باب کې داسې هغه کېږي یعنی که باچا نه و یو بل څوک کې مقرر کړ ورته ویلي چې ته حد پې جاري کړه هغه بل سړی حد جاري کولی سي یې نه سي کولی طالبانو هلته هغه خبره وله چې واک ورته وسپارل سي کولی سي دلته مقصد دا ده باچا دا حق لري چې له ځان نه بل څوک نائب په حد کې مقرر کړي هغه باب دا باب ګورې عجیب طالبانو نادر علما تیر سوي نه ابن حجر نه عیدي تر اوسه طالبانو دا خبر کړی چې دا دواړه خو تکرار دي دا دواړه بابونه څه مقصد ده د موږ د دیوبند علما وایي طالبانو هغه باب نه داسې معلومیږي چې باب من امر غیر الامام باقامه الحد غائبا عنه هلته دا معنی که څوک نائب له امام نه وي دته جایز ده چې دا نائب حد جاري کړي و دلته مقصد دا ده امام دا حق لري چې له ځان نه نائب جوړ کړي و هلته یو جهت ته طالبانو دلته بل جهت ته څومره د الله لوی علمیت ته طالبانو چې الله د موږ د دیوبند علماو ته ورکړی سترګې د دغه خلکو وځي چې هغوی وایي طالبانو دیوبندیان داسې وهابیانو یوه ډله رامخته کړې ده او د دې په خاطر باندې چې موږ نه د الواو او د خیراتونه او د بېغمې پیسې دي موږ نه واخلي